د 1405 هجري شمسي کال د چنګاښ میاشتې له پیله تر پایه د ټولګټو وزارت د اوسپنې پټلۍ له لارې 914,300 مټریک ټنه انتقالات ترسره شوي دي. د حیرتان بندر له لارې 483,388 ټنه، د اقینې بندر له لارې 15,546 ټنه، د تورغونډۍ بندر له لارې 21,915 ټنه او د خواف هرات له لارې 1,401 ټنه انتقالات شوي چې ټول ټال 14,300 ټنه نفتي، غیر نفتي او نور مواد هیواد ته وارد او صادر شوي دي. د انتقالاتو له ډلې یوه برخه صادرات دي. په چنګاښ میاشت کې 2,838 ټنه صادرات شوي دي. هر څومره چې د اوسپنې پټلۍ له لارې د صادراتو او انتقالاتو کچه لوړیږي، په هماغه اندازه کاري فرصتونه برابریږي، ملي عواید زیاتیږي او په ټوله کې اقتصادي ثبات، ترقۍ او ځان بساینې ته لاره هواریږي. د افغانستان اسلامي امارت د ټولګټو وزارت هڅه کوي ترڅو د لا زیاتو انتقالاتو لپاره مناسب شرایط برابر او سوداګرو ته لا زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي.